استادانو ته او بیا چې کوم زما ملګري دي هغو ته په خیر راغلی وایم. تاسو وګورئ ملګرو مختلف قومونه د خپل کلتور چې کومه ورځ ده هغه لمانځي. زه چې د کوم ځان خبره کوم هغه پښتون دی. وایي قومونه که خبر شو چې پښتو د اسلام څه ده، قومونه که خبر شو چې پښتو د اسلام څه ده، زمونږ د شملونه به احرام کړي حرم کې. پښتون کلتور یوازې یو رسم نه دی، دا د ژوند طرز دی. دا مونږ ته ښایي چې څنګه عزت سره ژوند وکړو او میلمه درناوی وکړو او حق ته دفع وکړو او وطن ته خدمت څنګه ورکړو. پښتونولي مونږ ته دا اصول لټوي: ننګ، عزت، غیرت، پښتونولي، امن، ورورولي، اخلاص، وفاداري، انصاف، بدل، مشوره، میلمه او نورې داسې درګاه او ورورولي. حجره وایي زه د حجرې پوره قایل یم، کلتور هم منمه. زه د حجرې پوره قایل یم، کلتور هم منمه. زما حجره کې مساله او رباب دواړه شته دی. نو دغه شنې ملګرو که تاسو وګورئ زمونږ د پښتو چې کوم مشهور شاعران دي هغه هم تېر شوي دي، لکه خوشحال خان خټک، حمزه بابا او عبدالرحمن مومن، اجمل خان خټک. نو بیا وایي چې زما رواج ما خپلې مینې نه ډېر لرې ساتي، چې د پښتو په تار تړلې مې وزرې ساتي. او دا په تصویر د نوم د کمې پښتنې لیکلې، دا په تصویر د نوم د کمې پښتنې لیکلې، پښتانه څومره په پرده خپلې تور سرې ساتي.